ته حیران یم چې لوی لوی صحابه کرام د عمر بن خطاب رضی الله عنه دغه په شان هستیانې لکه اثر کې راځي چې د عمر بن خطاب رضی الله عنه په مجلس کې به کله یو علمي مسله راپېښه شوه نو عمر بن خطاب رضی الله عنه به هغه حواله کړې دی خواته ملګري ته جواب به دی درکړي هغه به دی بل ته هغه به دی بل ته اخره کې به بیا عمر رضی الله عنه واپس راغله و سوچ کوو چې د عمر رضی الله عنه په شان هستي او د هغه په شان شخصیت په یو مجلس کې ناست اول خو هغه کوشش دا کوي چې دا فتوا دا بل ورکړي دې دا مطلب دی چې عمر رضی الله عنه په دې مسله پوهه نه دی دا د هغوی هوښیارتوب دی که بل دا بوج اوچتولی شي نو هغه وایي چې زه ترې خلاص شم ځکه چې لوی بوج دی لویه ذمهواري ده د قیامت په ورځ به الله رب العزت تپوس کوي زما نه د تا چې دله دا جواب ورکړی و دا دې څنګه ورکړی و دا دې ولې ورکړی و دا دې د څه په رڼا کې ورکړی و دلیل د سره څه دا لویه ذمهواري ده د جرأت ته حیران یم چې لوی لوی صحابه کرام د عمر بن خطاب رضی الله عنه دغه په شان هستیانې لکه اثر کې راځي چې د عمر بن خطاب رضی الله عنه په مجلس کې به کله یو علمي مسله راپېښه شوه نو عمر بن خطاب رضی الله عنه به هغه حواله کړې دی خواته ملګري ته جواب به دی درکړي هغه به دی بل ته هغه به دی بل ته اخره کې به بیا عمر رضی الله عنه واپس راغله و سوچ کوو چې د عمر رضی الله عنه په شان هستي او د هغه په شان شخصیت په یو مجلس کې ناست اول خو هغه کوشش دا کوي چې دا فتوا دا بل ورکړي دې دا مطلب دی چې عمر رضی الله عنه د جرأت